अल्लाह मुबारक कमल गिरी जिदन तवालाड़ी कुर्शा तलाड़ से बताए खरा रवान दे राज़ेगी तफरीरे जहां मठोड़ा तो जिस्म रमते दिवारा अल्लाह मुबारक वाक़यान तमंगो तासु चुचु उबुरु नंच पकम मुनासिबत मंगो तासु रागलियो सुमर मलगरी रागली दी सालिकीन हज़रात शेख साहब और हज़रत ख्वाजा से मुबारक मोतक़ीदीन दानी सर ताल्लुक़ लरुन की मुफ्ता व एहतराम हर कलेवा इलाहुल अलमीन मुदाहरी और कदम दने को अमाल बसारे की हिसाब का तो फक्र फलसे बांधी की नहीं मेरा मशाइखों पे अदबी नशी इंशाअल्लाह मुलाकात दुरुस्त होगी हज़रत ख्वाजा से मुबारक और शेख से मुबारक दस्तूरानी से तरफा
هغه وایي چې سبا نه بل سبا د پیر په ورځ باندې ان شاء الله د درېیمې مراسم به دلته وي او فاتحه به هم دلته اخیستل کېږي کوم ملګري چې اواز اوري یا کوم ملګري چې لرې وي او خبر شوي دي او هڅه یې کړې را رسېدو والا نه دي نو مؤدبانه خو ستاسو ته دا دی چې دا پیغام هغوی ته ورسوئ دا سبا نه بل سبا د پیر په ورځ باندې انشاءالله فاتحه به همدې ځای کې اخیستلی کېږي وعزدو دا یوسو خبری دا پیر سے مبارک اخوانا نن هغه نبیعات سے مبارک راو چې پیر ارچی خراسانی هغه غیرتی او نر پیر چې ستاسو د سنیانو دپاره هغه دین دلته هجرت کړی دی او دلته قرباني ورکړې ده وروسته یې سرګردان پرېښودي دي هغه نر غیرتي پیر ورته د نبیعه لقب ورکړی تاسو ټول ډېره خبردار وئ نن هغه نبیعه زموږ درمیان نه تللی دی چې د واګیانو په وروڼو کې خوبونه حرام کړي هغه فرقې باطله هغه دواړې ډلې کورونو کې خوبونه ورته حرام کړي چا چې قدم نشو پورته کولی معززو په داخلي کلماتو کې نصیحتاً درته وایم نبیعه سے مبارک میراث نه دی ذاتي بچم لري او دې ځای باندې لکه باچا سے مبارک عبدالحق سے محترم مفتی احمد الرحمان صاحبزادگان مبارکان ځای په ځای باندې پاکستان او افغانستان کې نبیعه سے مبارک بچي پیدا کړي دي حوصله به نه بیلئ ټول لمګون دا وهابیانو ته نه ووایئ او صرف راوځئ ورته ووایئ چې تاسو کېدو والا نه یو هغه پیغام چې موږ نه دیوبند نه وریل اهل سنت والجماعت هغه غیرتي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په سر یې همیشه غیرت کړی دی تاسو ته یې ویلي دي موږ ته یې ویلي دي کوم خلک چې وفا کوونکي دي غواړي چې نبیعه صاحب سره وفا وکړي غواړي چې نبیعه صاحب په قبر کې خوشحال شي غواړي چې رسول الله مبارک خوشحال شي دا ټول په دې عمل کوئ عقیده به صرف د اهل سنت والجماعت برابروئ نبیعه صاحب مبارک سره ما 3 کاله پورې مناظره کړې 2 ځله تفسیر کړې آخري دور حدیث کې الحمدلله بخاري اول قرات مې کړې دنیا د سیف کړې دي چاته د ځان غم نه کړې چاته به ځان لکیناستو په جنا بشو وای خپایما چې رسول الله مبارک دین پورې سم سری شروع دي ځنن بیا وای چې څومره فرقې باطله دي ما بیا ډلې دي هغه ته سړي را باسي هغه دې دا سوچ نه کی چې نبیعه صاحب مبارک لاړو ادریس مبارک حیات دي الله دې دې هدي ورکی ټوټي مبارک صاحب حیات دي مشایخ سوچ ټول حیات دي ټول په پوره بچي پیدا کړی دي موږ مقابله کوو دې فرقې باطله مقابله به ټول کوو کنه به کوو هغه مسله ولا موضوع کنه موضوع په دې کې د باندې جمع استقامت او په دغه باندې معلومات شهادت الحمدلله کور په کور نبیعه صاحب دغه مسله ولا کې به فرق نه راوړي او دا پیغام ورسوي د نیک په ذریعه د فیسبوک په ذریعه چې نن یو نبیعه لاړو کور په کور نبیعه دي موږ به مقابله کوو چې په کوم کور باندې څوک په اهل سنت خود اوچتئ څوک په حنفیت خود اوچتئ دا غیرتي به ولاړي هر یو شاګرد به ولاړي مینه به مو ورکوو سر به مو ورکوو علمي مناظره به کوو تکفیرانو وهابیانو خبیثانو ټول نبیعه صاحب لاړو کور په کور نبیعه دي دا ټول سنیان چې وینئ دا ټول به بوتونه کې وینې اچئ او د مبارک د دین او د امام اعظم ابو حنیفه صاحب د حنفیت افغانستان ته تعلق تاسې الله برخه دا ولاړ کسان چې څومره دي که مقامات دي که اطرافو ته دي دا کښېنئ ځای په ځای شاته کسانو ته سټیج سپاره شي څومره کسان مخامخ ولاړ دي ټول ته ټول کښېنئ ټول کښېنئ الله خوشحاله ته ملاقات به کېږي انشاءالله الرحمن اخر کې به ټول ملاقات کوئ څومره کسان مخامخ ولاړ دي کښېنئ الله خوشحاله که کښېنئ